do you want? د 1814 کال خبره ده چې د فرانسې په یو کلي کې یوه نجلۍ پیدا شوه چې د هغې نوم ایمیلي ساجي و. د دې نجلۍ په اړه به اوس هم تاسو ډېرې قصې ومومئ، لیکن دا ایمیلي ساجي څوک وه؟ د ایمیلي ساجي د کورنۍ په کلي کې یوه بیکري وه او خلک د ډوډۍ اخیستو لپاره هلته ورتلل او د همدې له وجې د ایمیلي کورنۍ په کلي کې ډېره مشهوره وه. د ایمیلي چې کله مکتب ته تلل شروع سو نو کلیوالو به له دې سره د دې همشکله خور لیدله. دا دونه غټه خبره نه وه، لیکن دا یوه خبره دوی ته عجیبه ښکارېده، هغه دا چې ایمیلي او د هغې همشکله خور یو له بل سره خبرې نه کوي، بس یوازې یو ځای سره روانې دي لکه یو بل سره چې نه پیژني. لیکن تر ټولو د حیرانتیا خبره دا وه چې د ایمیلي کورنۍ وال پر دې خبره پوهېدو چې ایمیلي هیڅ بله خور نه لري. دا چې کومه نجلۍ د ایمیلي سره ښکارېده دا څوک وه؟ پر دې هیڅوک نه پوهېدو. د ایمیلي کورنۍ په دې ډارېده که پر دې خبره کلیوال پوه سي نو خلک به د ویرې له امله بیکري ته نه راځي او د دوی کاروبار به ختم سي. دوی ایمیلي نه پرېښوده چې له کوره ووځي او یوه استاده یې راوغوښته چې ایمیلي ته کور کې درس ورکړي. د دې نجلۍ کور والو ته هغه ناڅرګنده نجلۍ چې د ایمیلي همشکله وه په کور کې ښکارېده. دوی له ایمیلي نه پوښتل چې آیا ته پوهېږې چې دا نجلۍ څوک ده؟ نو د ایمیلي جواب به نه و، بلکې دې ته داسې کومه نجلۍ نه ښکارېده او دا خپله نه پوهېده چې هغه نجلۍ چې هوبهو د ایمیلي غوندې ښکاري هغه څوک ده او چېرته غایبېږي. ملګرو دې نجلۍ د ایمیلي شا پرې نه ښوده. د ایمیلي کورنۍ ته د هغې نجلۍ لیدل عادي سوي وو چې د دوی کور کې ښکارېده، لیکن نور خلک به یې څنګه پوهول؟ قصې مطابق ایمیلي غوښتل چې ښوونکې شي، لیکن دې چې به چیرې هم وظیفه کوله هلته به د دې همشکله نجلۍ مشکلات جوړول. خلک ډېر ډارېدو. ایمیلي اوس غټه سوې وه او دې هر کال په دې امید یو ښار بدلوو او بل ښار ته به تلله چې شاید دلته ارامه ژوند وکړم، لیکن هغې ناڅرګنده نجلۍ د دې شیان نه پرېښوده. ایمیلي تقریبا له 15 تر 20 وظیفې بدلې او له هغه څخه اخراجه سوې وه ځکه چې خلک له هغې څخه ډارېدو. په 1845 کال کې ایمیلي ته د نجونو په یو مکتب کې وظیفه پیدا شوه. هغې فرانسه پرېښوده او د لاتویا په نامه یو اروپایي هېواد ته ولاړه او هلته اوسېده تر څو هلته خلکو ته د دې په اړه معلومات نه وي او دا د لاتویا په چورایډا ښار کې اوسېده. لیکن د دې مکتب استادانو او شاګردانو ته دا معلومه نه وه چې دا څه مشکل لري. آهسته آهسته دوی ته هم د ایمیلي همشکله نجلۍ ښکارېده او یو وار ایمیلي په توره تخته څه لیکل چې ناګهانه شاګردانو ته د دې سره د دې همشکله نجلۍ ښکاره سوه. دې نجلۍ ایمیلي غوندې لاس پورته نیولی و او لیکل یې کول. داسې ښکارېده لکه کومه آینه وي او په هغې کې ایمیلي ولاړه وي. په صنف کې موجودې نجونې د دې په لیدو ډېرې وډارې سوې، لیکن ایمیلي ته هغه نجلۍ نه ښکارېده. او همداسې یوه بله داسې واقعه وسوه چې یو دفعه په صنف کې نجونې ناستې وې او دوی ته یوې بلې استادې درس ورکاوه. د دې نجونو نظر د صنف نه د باندې په باغ و چیرې چې د دوی استادې ایمیلي ګلان شکول. کومې استادې چې په صنف کې زده کوونکو ته درس ورکاوه هغه په کوم کار پسې د صنف نه ووته، لیکن بیا یو عجیبه کار وسو. یو دمې ایمیلي صنف ته راغله او په چوکۍ کېناسته، لیکن یوه ایمیلي د باندې اوس هم ګلان شکول. د صنف نجونو کله په صنف کې ناستې ایمیلي ته کتل او کله د باندې ګلانو شکولو ایمیلي ساجي ته. په صنف کې ناسته ایمیلي ساجي خاموشه ناسته وه لکه بېهوشه سوي چې وي، لیکن د دې سترګې خلاصې وي. د مکتب استادانې او شاګردانې دومره وډارې سوې چې دوی له مکتب نه ووتل او په مکتب کې د شاګردانو والدین خپلې لورانې له مکتبه وباسلې او مجبوراً ایمیلي دا وظیفه هم پرېښوده. مشهور لیکوال رابرټ ډیل اون په خپل کتاب کې د ایمیلي ساجي پر اړه ډېر څه لیکلي. د هغه د کتاب نوم فوټ فالز آن د باونډري آف انادر ورلډ دی. ایمیلي ساجي له هغه وروسته چیرې ولاړه هېڅوک نه پوهېږي. په 1845 کال کې ایمیلي په آخر ځل په همدغه مکتب کې لیدل سوې وه،
لیکن د ایمیلی د همشکلې لیدو دعوا ډیرو خلکو کړي. دا نجلۍ څوک وه چې د ایمیلی ساجي شا یې نه پرېښوده؟ آیا دا کوم جن وه چې د ایمیلی سره اوسېده او یا کومه بله مسله وه؟ په حقیقت یوازې الله پوهیږي. د دې امکان هم شته چې د ایمیلی ساجي دغه قصه جوړه سوې وي او حقیقي نه وي، لیکن ډیر خلک د دې قصې د رښتینې دعوه کوي. اوس هم د ایمیلی ساجي او د هغې د همشکلې قصې خلک ویروي. ملګرو، که تاسو داسې کومه قصه اورېدلې وي نو موږ ته یې په کمنټ کې خامخا ولیکئ، او که دا ویډیو مو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو له هرې نوې ویډیو څخه لومړی تاسو خبر شئ.